السلام علیکم ملګرو. که د یو انسان ډیر غټ زړه وي او نډر انسان یو هر رنګ مضبوط انساني، خو چې کله د هغه زوی د دنیا نه لاړ شي نو د هغه څه کیفیت وي. دا مولانا طارق جمیل صاحب خپل سکه زوی خودکشي کړې ده او هغه چې د هغه څه کیفیت و، هغه په کوم انداز کې په کوم تکلیف کې جړا کړې ده. دا یو ویډیو ما ته مخې ته راغی، تاسو سره یې شیر کوم، تاسو یې وګورئ. छोड़ गया मेरे दिल जीने मर गया। ویډیو تاسو وکتله چې مولانا طارق جمیل صاحب زوی دی الله وبخي، هغه د دې دنیا نه تللی، ځان یې پخپله ویشتی، خو دا یو نفسیاتي مریض وی، یو بیمار و، ذهني امراضو کې مبتلا وی، هغه د دې دنیا نه تللی او طارق جمیل صاحب څه فیلینګز و هغه ټایم ما تاسو سره شیر کوم. امید دی چې تاسو به دا ویډیو ډیره خوښه شوي. چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب